د افغان کډوالو په اړه ډېر ښه خبر. ملګرو ملتونو له پاکستان نه ایستل شوي کډوالو ته 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس له پاکستان نه افغانستان ته د شړل شوي کډوالو لپاره د 10 میلیونو ډالرو د تخصص اعلان کړی دی. ګریفټس د دوشنبې شپه د لړم میاشتې په 9 پر ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د مرستې دغه اندازه د ملګرو ملتونو د بیړنۍ وجهي صندوق څخه له پاکستان نه ستانه شوي کډوالو ته د رسیدو لپاره ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال هیله څرګنده کړې چې له دغو مرستو څخه به د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې کار واخیستل شي چې له پاکستان افغانستان ته ستنیږي. تر دې مخکې د اسلامي ریلیف په نوم یوې مرستندوی بنسټ د تورخم پر پوله له پاکستان نه د ایستل شوي کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. یاد سازمان د یکشنبې ورځ د لړم میاشتې په 28 په یوه راپور کې ویلي چې دغه کډوال د سرپناه خوراکي توکو د پوهنې روغتیایي اسانتیاوو د نشتوالي او د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له ګډو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور پر بنسټ 92 سلنه کورنۍ د څښاک وړ اوبو ته اسانه لاسرسی نه لري، 90 سلنه یې بې کوره دي او 21 سلنه یې د روغتیایي ساتنې اسانتیاو په ځانګړې توګه د تشنابونو ته اسانه لاسرسی نه لري.